علیکم دوستانو، بیا هم ښه راغلاست زموږ یو نوې ویډیو ته. خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ دوستانو. ډېر یو هفته ځان البته وایم دوستانو چې تاسو پوهیږئ چې لږ هوا بدله شوې ده، لږ څه او مریض شوی ما. دا خو معلومداره خبره ده چې کله هوا صحیح نه وي ویډیو هم نه جوړیږي، نو هغه درس دپاره باید اواز هم مهم دی چې اواز ډېر صفا وي چې تاسو پرې پوه شئ دوستانو. نننی درس زموږ چې ده د کورنۍ د غړو په اړه ده، یعنې په فرانسوي ژبه کې کورنۍ غړي ته په لکه پلار مور نه ونیسه تر اخره پورې دې ته څه رقم نوم اخلي او څه رقم استعمالوي. دوستانو داسې به وایي چې دا خو ډېر اسانه درس ده، زه پوهېږم چې دا اسانه درس ده، خو د دې دغه استعمال طریقه چې په دې درس په اخر کې ما جملې جوړې کړي دي او په دې منځ کې ځینې باریکیانې شتون لري چې هغې باندې باید تاسو پوه شئ. ځکه زما هدف هم د دې ویډیو جوړولو نن همدغه و دوستانو چې تاسو باید په دې پوه شئ او ویډیو تعقیب کړئ. ویډیو ډېره لنډه ویډیو ده دوستانو، تاسو نه هیله کوم چې تر اخره پورې وګورئ او کوم ځای کې چې سوال و تاسو کولی شئ چې ما نه پوښتنه وکړئ دوستانو. او بیا هم هېر نه شي دوستانو چې زما چینل سبسکرایب کړئ او که چېرته سوال لرئ نو کولی شئ چې زما انسټاګرام ته راشئ او انسټاګرام کې ما نه مستقیم پوښتنه وکړئ، زه تاسو ته ځواب درکوم دوستانو. هغه په وایس کې تاسو که چېرته زنګ هم ووهئ زه تاسو ته وخت وباسم دوستانو. او دوستانو ډېر زیات خبرې نه کومه، زه درس ته او بیا هم که کوم سوال درلودو ما سره مل شئ او سوال مو کوئ، انشاءالله زه ستاسو خدمت کوم دوستانو. ګرانو دوستانو، دا د زموږ درس دوستانو نن د فامیل یا د کورنۍ د غړو نومونه دي دوستانو. په کورنۍ کې چې کوم کسان دي د هغې نومونه کیدای شي دا درس تاسو ته اسانه وي دوستانو، خو بیا هم دې کې ځینې اصطلاحات دي، هغه جملې چې زه تاسو ته وایم هغه ډېر مهم دي. هغه دې خاطر وایم چې تاسو دا ویډیو اخره پورې وګورئ. اولی د څو لغتونه اسانه دي، خو وروسته چې کوم کلمات راځي نو هغه تاسو لپاره ډېر ضروري دي دوستانو. زه ډېر هغه اسانه نه شروع کوم، داسې رور لاندې ځم. ګورئ ښه، le membre de la famille یعنی د فامیل غړي او بیا ما پښتو کې لیکل د کورنۍ د غړي نومونه ځکه چې تاسو اسانه شي. ګورئ لی پارون یعنی والدین کنه مور او پلار، دا خو همیشه دوه کسه نو دا جمع راځي. ګورئ لی پارون والدین ته وایي کنه مور او پلار ته وایي. لا مère اوس ګوره ځان له مور ته وایي مère کنه مور ته mère وایي. او لو پیر ګورئ پلار خو همیشه لکه سړی کنه نو دغه ته لو راځي کنه پیر پلار ته وایي. صحیح شو. همدغسې لو ګارسون هلک ته ګارسون وایي. صحیح شو. په کورنۍ کې چې هلک پیدا شي نو څوک تاسو نه پوښتنه کوي نو ورته چې ګارسون کنه ګارسون ده کنه نو نور هم راځي هغه بل سلایم راځي. ګوري لا فی جنۍ ته وایي کنه لا فی جنۍ ته وایي. صحیح شو. همدغسې لو فخیر رور ته وایي. صحیح شو. لو فخیر رور ته وایي دوستانو. او لا سوخ هم خور ته وایي. صحیح شو. دا اسانه ځکه تیز تیریږي او تینا. لو ګران پیر لکه بابا ته وایي کنه نیکه ته لو ګران پیر یعنی مشر پلار یعنی نیکه. او لو ګران میر یعنی نیانۍ یا څه چې تاسو ورته خپله ژبه کې وایي هغې ته وایي لو ګران میر دوستانو. همدغسې راځو دوستانو. ګورئ لا فام ښځې ته وایي. فام ګوره څو شیانو دپاره استعمالیږي. فام ښځې ته هم وایي او که چا واده کړی نو د هغې یو چا ته وایي چې دا زما ښځه ده که نه الی ما فام دا زما ښځه ده، یعنې ښځې دپاره هم استعمالیږي او مطلق ښځې ته موږ فام په فرانسوي کې وایو، دواړو ته استعمالیږي. همدغسې لو ماري بیا خاوند ته وایي. صحیح شو. لو ماري خو بیا دلته سړی ته بیا ګورئ بیا څه نشته ولی چې لو ماري کې سړی ته هم سړی وایي او خاوند ته هم سړی وایي. سړی ته بیا اوم وایي ښه اوم. او لو ماري خاوند ته وایي کنه شوهر. ښه لا تون دوستانو دا هم امه ته استعمالیږي او خاله ته استعمالیږي دوستانو. لا تون صحیح شو. خاله یا امه دواړو ته استعمالیږي، د مور خور یا د پلار خور دواړو ته. او لو اونکل دا هم تره ته وایي هم ماما ته وایي، هم د مور رور ته وایي هم د پلار رور ته وایي. تره کنه کاکا یا ماما کنه لونکل ښه دا او ځکه اپوستروفیل درغلی چې او وایل دی کنه. همدغسې لنیس دا وراره ته او ورېرې ته وایي، یعنې د پلار طرف نه چې د پلار طرف نه چې کوم رور و خور دي د هغې اولادو ته لنیس که نه نو هغه ته شوی لنیس همغه لکه وراره او ورېره. صحیح شو. وراره او ورېره ډېر اسانه. صحیح شو. او بل ته وګورئ دوستانو لو نوفو خورزه او خوري ته وایي. خورزه او خوري. صحیح شو.
پوه شو ان شاء الله دوستانو سخت نه ده. اوس تر زوی ته څه وایي؟ تر زوی ته یا تر یا ماما زوی ته له کوزین، له کوزن، له بخښنې سره دا مؤنث دی د تر لور یا د ماما لور، لا کوزن، لا کوزن. پوه شو؟ او همدغسې بیا د تر زوی او ماما زوی ته لو کوزان، د اخر کې دا ان نه ویل کېږي ځکه هلته وایل نزل دی او هغې نه هلته خو ویل کېدو ځکه او راغلی و د هغې نه وروسته. موږ باید د دې نومونه زده کړو فرانسې کې. دا ډېر زیات ضروري دي دوستانو. یو چې ته ځان معرفي کوئ تاسو ته پوښتنه کوي چې ته ماما لري، کاکا لري، څو خویندې څو ورونه لري، نو ټول دلته راغلي دوستانو. دې نه ډېر پکې ښه زیات شی نشته دی دوستانو او هغه اضافي ته ضرورت هم نشته دی. اوس ځینې جملې تاسو ته وایم چې دغه جملو کې موږ دا څنګه استعمالولی شو دوستانو. اکثره افواق کې استعمالیږي. ګورئ می پارون زما مور و پلار، می جمع ده که نه، دا ما په تېر درسونو کې ویلي دي می مو ما که نه. می پارون habite en Afghanistan که نه، اون افغانستان. زما مور و پلار په افغانستان کې اوسېږي. می پارون habite en Afghanistan، زما مور و پلار په افغانستان کې اوسېږي. همدغسې j'ai une sœur، زه یو خور لرم. ma sœur est étudiante، زه یو خور لرم، زما خور چې ده یو شاګرده ده. تاسو کولی شئ چې ترشه ولیکئ، اختیست ولیکئ، تایوغ ولیکئ، هر شی چې لیکئ، بولانژیر ولیکئ که نه. دغه کارونو په اړه ما تاسو ته تېر درسونو کې ویلي و، هغه ورته تاسو استعمالولی شئ ورته. اوس ګورئ j'ai deux cousins، زه دوه تره زامن لرم. دا ممکن چې ماما زامن وي. mes cousins sont artistes، زما هغه ماما زامن یا تره زامن مې چې شي دي artistes یعنی هنرمند دي. هنرمند دې کې هر شی راځي، دې کې نجاري راځي، سنګ تراشیم پکې راځي، نقاشیم پکې راځي. اگر چې نقاشي ته پنتوغ وایي هنر که نه، artiste هر شی پکې راځي. ښه j'ai deux tantes، زه دوه خاله لرم یا j'ai deux tantes یا دوه اماګانې لرم. صحیح شو؟ je suis marié، ځینې اصطلاحات دي. marié ګورې واده شوی ته وایي. که چېرته هلک وي نو marié بغیر د او نه راځي، او که چېرته جینۍ وي صرف په لیکلو په ویلو کې یو شی دی، په لیکلو کې فرق کوي. جینۍ دپاره یو او راځي، مؤنث علامه ده که نه. je suis marié. همدغسې je suis divorcé، زه طلاق شوی یم. که جینۍ نو هغسې راځي، که هلک د divorcé طلاق شوي ته وایي. او je suis célibataire، زه مجرد یم. په کورنۍ کې دا اصطلاحات ډېر استعمالېږي. دا مؤنث او مذکر دپاره یو شان استعمالېږي. دوستانو په کورنۍ غړي کې ډېر داسې مهم درس نه دی. دغه ډېر وړوکی درس او ډېر اسانه او ډېر دا به تاسو په اول ځل لیدلو باندې تاسو زده کوئ دوستانو. او دوستان دا زموږ نننی درس راتلونکي ډېر ښه ګرامرونه مې تاسو چمتو کړي انشاءالله راځي. دوستانو ځینې دوستانو پوښتنه کړې وه چې وفي امتحان ته موږ دا کامیاب شو، هغې دپاره معلومات زه راټولوم، تاسو ته ویډیو جوړوم انشاءالله. دوستانو کومنټ کې ما ته خپل نظریات شریک کړئ او هیله کوم دا ویډیوز ډېر زیات تر زره دوستانو شیر کړئ چې زما هغه مشکل چې په یوټیوب کې د هغه حل شي. دوستانو ډېره زیاته مننه. انسټاګرام تاسو نه هېر نه شي، هلته هم زه کولی شم تاسو سره مستقیم په تماس کې شم. د خدای په امان.